د نن ورځې دوه مهم او تازه خبرونه. د طالبانو له لوري ښه خبر، طالبانو ننګرهار ولایت کې د زیاتو درنو وسلو قاچاق نیولی. او بل خبر هم دا چې طالبان بې له لونګۍ او ژیرې دولتي مامورین په ادارو کې نه پرېږدي. دا چې بشپړ حال څه دی، ویډیو تر پایه وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ننګرهار کې د 34 میله درنو او سپکو وسلو د قاچاق مخنیوی سوی. ننګرهار کې ځایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د دوربابا ولسوالۍ په بیبورۍ سیمه کې پاکستان ته د وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. ځایي امنیتي چارواکو نن دوشنبه د وري پر 8 ویلي چې یو کس غوښتل 34 میله درنې او سپکې وسلې او مهمات پاکستان ته قاچاق کړي. په دې وسلو کې زیکویک، دهشکا، راکټ، پیکا، کلاشینکوف، جمري، بیلابیلې مرمۍ او نظامي تجهیزات شامل دي. نوموړي کس غوښتل چې یادې وسلې په قاچاقي توګه پاکستان ته واړوي چې ځایي امنیتي کسانو نیولی دی. څه موده وړاندې کندهار کې هم پولیساتو ځواکونو پاکستان ته د وسلو قاچاق په تړاو 2 تنه نیولي وو. د یادونې وړ ده چې د جمهوریت له پرځېدو وروسته رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې ګوندې له دغه هیواده بیلابیل پوځي تجهیزات پاکستان ته قاچاقېږي. اتلو مجاهدینو په ننګرهار ولایت په دوربابا ولسوالۍ په بیربوري سیمه کې 34 میله سپکې او درنې وسلې، ګڼ شمېر مهمات او نظامي تجهیزات او یو قاچاقبر کشف او ترلاسه کړل. او بل خبر هم دا چې طالبانو بې ژیرې او لونګۍ مامورین ادارو ته پرې نه ښودل. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وسلوالو نن دوشنبه د ټولو دولتي ادارو په دروازو کې د هغو کسانو مخه ونیوله چې اوږدې ژیرې نه درلودې او د کمیس پرتوک پر ځای پتلون اغوستی و. رویټرز خبري اژانس ته درو سرچینو ویلي چې د امر بالمعروف وزارت ټولو دولتي کارکوونکو ته ویلي چې ژیرې ونه خري، کمیس پرتوګ واغوندي او لونګۍ یا خولۍ پر سر کړي. سرچینو همداراز ویلي چې دولتي مامورینو ته ویل سوي چې سر له نن څخه هیڅوک بې ژیرې، بې لونګۍ او کمیس پرتوګه دولتي ادارو ته ننوتی نسي او که چا بیا هم دا امر ونه مانه له دولتي ادارو څخه به منفک سي. طالبانو له 1996 څخه تر 2001 پورې د واک په موده کې دې ته ورته اقدامات کول، خو په وروستیو 2 لسیزو کې په تیره بیا په وروستیو څو کلونو کې د دې ډلې یو شمېر پلویانو ادعا کوله چې طالبان اصلاح سوي او اوس له مدنیت او تمدن سره څه ناڅه بلد سوي دي. خو اوس چې دا ډله فکر کوي چې بشپړ واک یې ترلاسه کړی او عملا کومه ډله یې په وړاندې جګړه نسي کولی، د 90 لسیزې په شان اقدامات یې په تدریج پیل کړي دي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. تاسې د طالبانو د دغه اقدام په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړئ او د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت او ښې چارې، د الله په امان.